جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وکړه چې مې وکتل نبی علیه الصلاة والسلام د مخ مبارک ته چې تک زیړ شوی د لوږې نه د لوږې په ډېر سخت اثر دی برداشت رانه ونه شو لاړم کور ته خپلې بیبي ته مې ویل چې په کور کې څه شی شته دی کور کې څه شته دی هغې راته ویل چې یو سوه وربشې شته دی نو یو سوه چې درې نیم کیلو ترېنه جوړېږي هغه وخت یو کیلوګان نه که نه وی چې یو سوه وربشې شته دی درې نیم کیلو وربشې شته دی ما ورته وی چې ته مې چنې تتینه دا درې نیم کیلو وربشې ته وړې که او کور کې یو چیلوګۍ وړکې غونته وربه مې ولاړه نه زه ورته دا حلالومه دا نبي علیه الصلاة والسلام وږی ولې ته زما نه نور برداشت نه کېږي ځکه سړی خپله لوږه برداشت کولی شي خو د مور د پلار د بچو لوږه نه شي برداشت کولی خپله مور څنګه برداشت کوي خو چې کور ته راشي پلار دې وږي مور دې وږي برداشت ته چانه کېږي نبي علیه السلام د صحابه کرامو پلار و روحاني پلار و زمونږ د ټولو روحاني پلار دی د جابر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام وږي ولې نور رانه برداشت نه کېږي هغه چیلې په خپل حلال کو بیبي ته وایي ته دا وربشې وړې کوه حلال یې کړو څرمنې ترې ویسته وایي زه به چې نبي علیه الصلاة والسلام ته ووایم چې یاره ما لږ پخلی تیار کړی هغه بیبي هوښیاره وه هغه بیبي ورته وایي ای جابره لږ ودرېږه خبره واوره خبره واوره تا ته فکر چې نبي علیه السلام ډېر زیات سخي دی یوازې په خپله څه شی نه خوري نو که تا ورته وایي چې ما ډوډۍ کړې ده هغه صحابه کرامو ته چې راځئ لکه جابر ډوډۍ کړې ده نو په لومړۍ به یې پوه کړي هسې نه چې ما مختوره نه کړي آیا چې ټول صحابه کرامو دې کور څه شی نه نبي علیه الصلاة والسلام ته به ووایي چې صرف یو سوه وربشې دي او یو وړوکی چیلوګۍ دی ګورئ پوه به یې کړي خبره به ورته وکړي هسې نه چې ما ملامته کړي بیا کور کې جابر رضی الله عنه فرمایلي ښه جابر رضی الله عنه چې واپس لاړو نبي علیه الصلاة والسلام ته غلي په غوږ کې وي د الله پاکه پیغمبره ما ډوډۍ کړې ده دا چې ما سره ډوډۍ وخوري د الله پاکه پیغمبره صرف یو سوه وربشې دي یو وړوکی چیلوګۍ ته مې حلال کړی دی نور څه شته دی نه نبي علیه السلام صحابه کرامو ته فرمایله هلکه راځئ جابر ډوډۍ کړې ده راځئ جابر ډوډۍ کړې ده جابر رضی الله تعالی فکر کې پرېوتو بیبي چې ګوري اوس صحابه کرام په زرګاو صحابه کرام را روان دي ډوډۍ له بیبي سره فکر شو چې جابر خبره یې راکړې ده ښه ما پې پخلی کوم چې نبي علیه السلام ته مې ډول ته څه ویلي نه دي دا به څه کېږي دا به څه کېږي خو جابر رضی الله تعالی ته نبي علیه السلام وفرمایل ته زموږ نه مخکې لږ په منډه ورشه بیبي ته دې ووایه چې ډوډۍ لا پخومه او د پتیلې نه د غوښې نه سر مه اوچتوه نو ټیک ده نبي علیه السلام چې صحابه کرام سره راشو بیبي ورته وایي تا ته ما څه ویلو تا ته ما ویلو چې نبي علیه السلام به خبر کوو ګوره څومره صحابه کرامو سره را روان دي جابر رضی الله تعالی وفرمایل ما ورته ویلي دي ما ورته صرف درې نیم کیلو وربشې دي یو وړوکی چیلوګۍ تا ورته ویلي وي او بیا ټیک شو بیا نبي علیه الصلاة والسلام به پوهېږي په خپله ها نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه راغی که نه او جابر رضی الله عنه بیبي ته وویل چې ته ورسره ملګرتیا وکړه او ډوډۍ پخوئ تنور کې ډوډۍ پورې کوئ تودې راوړئ په خپله یو کاسه راواخېسته سمڅۍ نه کاسه یې راواخېسته صحابه کرامو په خپله کېنول کاسه یې راواخېسته په کاسه باندې د پتیلې نه سالن راغلي او په خپله ډوډۍ وړه کوي په کاسه کې ماتې او شوروا پرې د پاسه اړئ په خپل لاس مبارک باندې په پتیلې په کاسه کې سالن راغلي ډوډۍ ماته کړې په کاسه کې په هغې باندې غوښه او شوروا اړئ کسان کېنئ ډوډۍ خوري کسانو ته وایي کېنئ ډوډۍ خورئ جابر رضی الله تعالی ورته کله فرمایل که نه وي لږه ده نبي علیه السلام وفرمایل ډېره زیاته ده ډېره زیاته هېڅ خبره نه ده ډوډۍ تمامو صحابه کرامو ډوډۍ وخوړله یو روایت کې راځي 1000 کسانو وخوړه 3.5 کیلو وربشې څو تنو وخوړې بل روایت کې راځي 3000 کسانو 3000 کسانو خوړلې ده غزوه خندق کې څو تنه کسانو 3000 و 3000 کسانو یو چیلوګۍ او دارنګه 3.5 کیلو وربشې د دې نه 3000 کسان ماړه شو چې کله ماړه شو نبي علیه السلام جابر رضی الله تعالی عنه فرمایي په خپله وخورئ اوس په خپله وخورئ جابر رضی الله تعالی عنه چا تپوس وکړي دا څومره کسانو ډوډۍ خوړلې وه جابر رضی الله عنه فرمایل قسم په الله کو 1,00,000 کسان هغه ته مړېدل 1,00,000 کسان هغه ته څه کېدلو مړېدل ځکه چې نبي اسلام د صحابه کرامو سره واپس شو که نه زموږ په حالت باندې او د غوښې چې کومه پتیله وه هغه شانتې د غوښو لا جوش و ډکه وه چې نبي اسلام رخصتېدو چې جابره د قادسالۍ ورځې دي خلک وګورې پرې ګاونډیانو ته تقسیم ته وویشه په ګاونډیانو هم ډوډۍ تقسیم کړه دا د نبي علیه الصلاة والسلام معجزه وه
دې کسانو ډوډۍ وخوړله. اصل کې یو خبره به دغې چې کله جابر رضی الله تعالی نبی علیه الصلاة والسلام ته وفرمیل که نه یا ډوډۍ لږه ده، ډوډۍ څه ده؟ نبی علیه السلام له جواب څه ورکړو؟ وی ډېره ده، لږه نه ده، څه ده؟ ډېره ده. د دې علما لیکي وایي د چا ډوډۍ له چې لاړ شي د هغې سپکاوی به نه بیانوي. د چا ډوډۍ له لاړ شي د هغې سپکاوی به په ډېر کمزوری شی پخ کړی دی، ډېره لږه ډوډۍ ده، هغه ته وایي الحمدلله تا ډېر ځان ستړی کړی دی، ډېره ښکلې ډوډۍ دې کړې ده، ډېره خوږه ډوډۍ ده. د چا ډوډۍ به سپکاوی نه بیانوي. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. مونږ د چا واده لاړ شو یا د چا خیرات له لاړ شو که نه او ښه ډوډۍ وخورو ځان ترې موړ کړو چې بار ته راوځو که نه یو ټوخی وکړو د ده دې الله وي خو باسي سړی څه بټې وریجې پخ کړې وې څه ګند دې پخ کړه هلکه چې نه شي کولی سړی خیرات کوي. داسې وایي که نه وایي؟ کله کله پکې وایي مړه میخه حلاله کړې داسې څه خواره میخه حلاله کړې په منګه کې تش چمبړان پراته وو. دا خبرې کوي که نه هم ډوډۍ وخوري کله وایي بټې پخ کړې وي کله وایي خواره میخه وه کله وایي چېرته مړه مرداره شوې وه یا به وایي ناجوړه وه چېرته حلاله ورکړي خیرات یې کړو. دا خبرې دي زموږ د خلکو هم ډوډۍ وخوري خو بار ته راشي خو زه هم داسې ښه دی مکه چې دا جامې ترې نه ښه وباسي داسې ښه دی. ولې زموږ خیرات در کمې د ثواب خیرات دي، زموږ خیرات در کمې د ثواب خیرات دي. اکثر اوقاتو کې راشي مولي صاحب پلار مې مړ دی نیکه مې مړ دی خیرات پسې کومه. زه ورته وایم هلکه خیرات چې کوي دا خلک هسې موړ دی څوک وږي خو نه دي. ښه خبره ده خیرات وکړه خو دې کې بیا هم ریا راځي. دا پیسې یو یتیمانانو باندې ولګوه چېرته به چم ګاونډ کې به د یتیمانانو دا پیسې په هغې ولګوه. چېرته قرضدار یې د قرض بد بد راوستی دا غله ورکړه، دا پیسې په مسجد کې ورکړه، دا پیسې په مدرسه کې ورکړه. یاره مولوي صاحب ښه ده خو خلک وایي چې به پلار پسې اډو دوړه ونه کړه نو ښه خبره ده. خلک وایي چې به پلار پسې اډو دوړه د هندو ستړی خدای ناراضه، هندو ستړی خدای ناراضه. ستا پیسې لرې او پلار ته دې هېڅ شی ونه رسېدو. هسې دې خلک موږ پلار ته دا چې دا یاره خلک وایي چې لوګۍ پسې ونه کړه اډو دوړه پسې ونه کړه دا ته د الله د رضا دپاره کوي. مخکې ورځ کې ما ته هلته مسله راغلې وه په هر حال ما ته مولوي صاحب کومه خبره بهتر ده؟ بهتر دا چې یا په جومات کې ورکړي یا په مدرسه کې دا پیسې ورکړي. بیا خبر شوم سړي خیرات کړی دی هلکه بیا خیرات یې ورکړه تا ته خو ما داسې ویلي مړه ترورانو مې هغې وي چې سوال نه پیدا کېږي دا پیسې ته بل ځای ورکړي دا خلک به څه وایي؟ دا خلک به څه وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه. ترورانو مې چېرته منله ما ورته کورو چې بس تا صاحب داسې وي خو هغوی یې نه منله. ما جره دا خیرات وکړو هغه ته رسې که نه رسې خو خلکو ته خو به شو دکه خبره ده. ها د ځان نه مخکې څه وکړئ یقین په الله وکړو دا بچي درپسې کوي دکه خبره کوي چې خلک وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه دکه کار در سره کوي دکه په خیرات درپسې کوي بله خبره به کوي چې دا خلک به وایي چې په پلار پسې اډو دوړه ونه کړه ځکه پسې کوم تا ته ثواب در رسي نه د سره درته نه در رسي خو د خلکو د خوشحالولو دپاره وکړو. نو ته چې خیرات ته دې نیت باندې کوې نو خلک به درپسې خود خبرې کوي. نو څوک وایي مرداره پخ کړې وه او څوک وایي ټسټ چمبړانې په مجمع کې او څوک وایي بټ یې پخ کړی وي او څوک وایي لوګۍ پکې بند کړی و او څوک وایي ډرې پکې اچولي دي او څوک وایي خېټه رانه خرابه کړې ده. دکه به درپسې بیا کوي چې داسې خیراتونه ته کوي. ښه خبره دا ده چې دا پیسې روانه یو لاس ته بله خبر نه شي دا په مدرسه کې ورکړه دا په مسجد کې ورکړه په مسجد کې به یې د مونځ کوزې نه او دی وایي زه خیرات کومه. ٹھیک شو خو ته ورته ویله که د مونځ جومات نه به کورونه واله جومات نه به کورونه واله خو بیا دې نه خلک نه خبرېږي که نه. ٹھیک شو دا ثوابونه نه کېږي. نو به هر خبره مې درته څه کوله نبي علیه السلام عادت مبارک دا و چې د حلال څیز نبي علیه السلام چېرته بد نه دي ویلي. حدیث مبارک کې راځي وایي د نبي علیه السلام به یو شی خوښ و هغه به یې پخپله وخوړو چې خوښ ته یې نه و نو نه به یې وي چې خوښ بس خاموشه به شو زه نه خورم بس ډېره به وویل یو شی به یې خوښ نه و نو نه خورم. دا به یې نه وي چې دا داسې دی دا داسې دی. د حلال څیز نبي علیه السلام بد نه دي بیان کړه چې حرام و نبي علیه السلام به د هغې نه منع کوله. نو دا صفت په ځان کې پیدا کړئ چې چا درله ډوډۍ وکړه ودې خوړه رووتې صفت یې کوه بد یې مه بیانوه. د ډېر کمزوری څیز بیا یې صفت کوه بد مه بیانوه. دا ډېر د نمک حرامه سړي کار دی چې کوم ځای کې ډوډۍ خو هم خوري بیا پسې بد هم وایي. دا ډېره نمک حرامي ده دا ډېره غلطه خبره ده چې کوم ځای کې دې ډوډۍ وخوړه بیا په هغه پسې بد مه وایه د هغه په دغه وسو چې کومه ډوډۍ تاله تیاره کړې وه ووایه الله دې ورله اجر ورکړي. حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من اکل طیبا چا چې حلال روزی اخوړله خپل رزق حلال کو
دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وعمل فی سنت، په سنت باندې عمل وکړو. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وامن الناس بوائقه، خلق د خپل تکلیفونو نه محفوظ اوساتو، چاته تکلیف ورنکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شو، دا جنتی انسان دی. نو دا حدیث الفاظ ډیر زیات مختصر دي، خو که وکتل شي نو دا ډیر وسیع معنی لري، ډیر لوی معنی لري. په هغې کې اول سیز بیان کړی دی من اکل طیبا، چا چې حلال روزي وخوړله، خپل روزي حلال کړله، ځکه چې ستا روزي حلال نه وه، حرام وه، الله تبارک وتعالی ستا یو عبادت هم نه قبلوي. بیا ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي کمې ګېډې ته چې حرام یوه نوڼۍ لاړه، الله تبارک وتعالی د دغه انسان څلوېښت ورځې یو عبادت نه قبلوي، یو عبادت الله تبارک وتعالی د دغه انسان نه قبلوي، کومه ګېډه چې حرامه نوڼۍ پرته وي. دې وجې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلال کړه، د تمام عباداتو دارومدار دا په حلال روزي باندې. روزي چې د حلال و د دې ډېرې زیاتې فایدې دي، او د حرام روزي ډېر زیات نقصانات دي. یو نقصان خو دا دی چې الله د عبادات نه قبلوي. روزي د حرام و، الله تبارک وتعالی د یو عبادت هم نه قبلوي. په دنیوي نقصاناتو کې اول نقصان دا دی چې ستا به صحت خراب وي. کم سړی چې حرام خور وي، تاسو وګورئ په هغه کې قسمه قسم مرضونه وي، قسمه قسم مرضونه پرې لګېدلي، په خپله به هم صحت خراب وي. دویم چې کوم حرام روزي دی په کومو بچو باندې خورئ، دغه بچي به د ده تابعدار نه وي. دا بچي چې رالوی شي دی خو د دې بچو دپاره حرامه کوي که نه، خو دا بچي به د ده تابعدار نه وي، دا بچي به د ده نافرمانه وي. د دې بچو د لاسه به دی ډېر بېعزته ورځ تېروي، ډېر په تکلیف به د دې بچو د لاسه. کم سړي چې په خپلو بچو باندې حرام روزي وخوروله. درېیمه دا ده چې د ده کور والا د ده بیبي به نافرمانه وي، ځکه هغې بیبي ته یې پته ده چې دی د الله نافرمان دی، نو په داسې انسان باندې بیا زه څه کومه. د دغې ښځې په زړه کې بیا د دې خاوند عزت هم نه وي، چې کومې ښځې ته پته ولګېده چې زما دا خاوند حرام خور دی، نو د داسې ښځې په زړه کې بیا د خاوند عزت نه پاتې کېږي. نو دریم نقصان دا دی چې ښځه به هم څه وي، نافرمانه به وي، نافرمانه. نو د حرام روزه ډېر زیات نقصانان دي، په خپله به هم خرابي، اولاد به دې هم نافرمانه وي، ښځه به دې هم نافرمانه وي، په معاشره کې به دې هم څه عزت نه وي. او حلاله روزي چې دې خوړله، الله تبارک وتعالی به دې عبادات قبلوي. یوه نغده فایده دا ده، عبادت به دې قبلېږي. دویم دا دی روزي به لږه وي، خو زړه ته به دې سکون وي، آرام وي، چین به وي، خوشحاله به یې په دې خپلې روزۍ باندې. اگر چې لږه ده خو حلاله ده، ته به پرې رضا یې، خوشحاله به یې، ضمیر به دې مطمئن. نو اوله خبره نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کړې ده من اکل طیبا، چا چې خپل روزي حلال کړه، حلال روزي وخوړله. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت، چا چې په سنتو باندې عمل کو عمل. ځکه حدیث مبارک کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په اخر زمانه کې چې زما امت به د فساد نه ډک وي ډک، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه د سلو شهیدانو. د سلو شهیدانو هم نه په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري. څومره لوی ثواب دی. په اخیره زمانه کې په سنت باندې به عمل کول ډیر زیات ګران شي، دا ځکه دومره ثواب لري. تاسو وګورئ کنه ګیره سنت طریقه ده، نن سبا ګیره هر سړی پرېښودی شي، نشي پرېښودی. دې فتنو په دور کې هر سړی ګیره نشي پرېښودی، دا د هر چا کار نه دی، دا ډیر ګران کار دی. دارنګې هغه نور سنت خو پرېږده، په منظورو پسې چې کوم سنت و هغه خلک کوي، فرض کوي او د جومات نه تښتي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې زما امت په فساد کې گرفتار شي، په ګناهونو کې گرفتار شي، په دغه وخت کې په یو سنت باندې عمل کول دومره ثواب لري لکه څومره ثواب چې سل شهیدان لري.
او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیفونه د تکالیفونه محفوظ شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د جبې نه محفوظ وي او د لاسو نه محفوظ وي. نور مسلمانان د جبې د تکلیف نه محفوظ شي او د لاسو د تکلیف نه محفوظ شي، دا کامل مسلمان دی. مطلب دا مسلمانان خو ډیر دي، خو کامل مسلمان هغه دی چې بل مسلمان ته نه په جبه تکلیف ورکوي نه په لاس باندې تکلیف ورکوي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه چې خلق محفوظ شي د تکالیف ددنه نو دخل الجنه. دا صيغه نبی علیہ السلام په دې حدیث مبارک کې د ماضی ذکر کړی دا. مطلب دا چې دا سره جنت ته تللی دی، د جنت ته تللی دی، دسې د جنت ته تللی یقیني دی. دا ډیر جامع حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من اکل طیبا چې حلال روزي وخوړله. یو خبره ځان د حرام نه اوساتو، او دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعمل فی سنت په اخر زمانہ کې د فساد دور دی، خلق د سنتو نه نفرت کوي او د بیا په سنتو باندې څه کوي عمل کوي. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وامن الناس بوائقه خلق د تکلیفونو نه محفوظ شو، د جبې د تکلیف نه خلق محفوظ وو، د لاس د تکلیف نه خلق محفوظ وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دخل الجنه، دا انسان جنت ته داخل شوی دی، دا جنتی انسان دی چې دا درې اعمال پکې موجود وي. الله تبارک وتعالى دې زموږ په حال باندې رحم وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الفاتحة دا مکی سورت تے. د مکی سورت مطلب دا دے چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینی منوری د هجرت نمخ کی دا سورت نازل شوه دے. نو سورہ فاتحہ دا مکی سورت تے. بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالى الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الحمدلله ټول تعریفنا لله خاص الله تبارک وتعالى لردی. رب العالمین چې فالن کې د مخلوقات دی. الرحمن عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الرحمن عام مهربان دی، په دنیا کې په کافر او په مسلمان دواړو مهربان دی، دواړو له روزي ورکوي. الرحیم خاص رحم کون کې دی، په آخرت کې صرف په مؤمن باندې بیا رحم شته او په کافر نشته. مالک واقدار دی، یوم الدین د ورځې د قیامت. ایاک نعبد خاص تعالی را بندگی کو، و ایاک نستعین خاص تعالی مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم او خیمونگ تا لار برابرا. صراط الذین لار دای کسانو انعمت علیهم چې انعام کړي تا پاغي باندې، چې هغه انبیا دي، صالحین دي، شهدا دي، نیکان خلق دي. غیر المغضوب علیهم نلار دای کسانو چې غضب کړي شوی پاغي باندې چې يهود دي. ولضالین نلار د گمراهانو چې نسوارا دي. آمین. الله قبول کړي دا دعا زمونږه. سوره بقره دا مدنی سورت ته. د مدنی صورت مطلب دا دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمین مدینی منوری ته د هجرت نه پس دا صورت نازل شوه دی. بسم الله خاص پنوم د الله تبارک وتعالى الرحمن چې عام مهربان دی، الرحیم خاص رحم کون کې دی. الف لام میم الله تبارک وتعالى فوده پمانه د دی حروف. ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لا ریب فیه هیڅ شک نشته دی فاغی کی. کتاب نه مراد قرآن دی.
هدن هدایت ته للمتقین دفار د متقیانو ځکه فائدہ تی صرف متقیان اخلي الذين دا متقیان خا کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بالغیب په غیب باندې ويقيمون الصلاة پابندی کوي د مانځو ومما او د هغې مالنا رزقناهم چې ورکړی مونږ دوی ته ينفقون خرج کوي والذین او دا متقیان خا کسان دي یؤمنون چې ایمان لري بما فهغ کتاب باندې انزلا چې نازل کړی شوی دی الیکا تا تا مراد تینا قرآن دی وما او فهغ کتابونو باندې انزلا چې نازل کړی شوی دی من قبلکا مخکستانا مراد تینا نور اسمانی کتابونه دي تورات زبور انجیل دغه شانتې نور اسمانی صحیفې وبالآخرت او په آخرت باندې هم دوی یوقنون یقین ساتي اولئکا دغه کسان چې دي دا کم صفتونه چې ذکر شو علی هدن په هدایت باندې دي من ربهم د طرفه د رب د دوینا و اولئکا او دغه کسان چې دي هم المفلحون هم دوی دي کامیاب ان الذين یقینا خا کسان کفرو چې کفر کړي دي سواء برابر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم کو چریته و یری دوی لرا ام لم تنذرهم یا ونه یری دوی لرا لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ولی ځکه د دوی کفر د وجې د ضد نه دی د نافوی د وجې نه دی د ضد د وجې نه دی ځکه ایمان نه راوړي ختم الله مهر لګولی الله تبارک وتعالی علی قلوبهم په زړونو د هغوی باندې وعلى سمعهم په غوږونو د هغوی باندې وعلى ابصارهم په سترګو د هغوی باندې غشاوة فردي دي ولهم د هغوی دپاره عذاب عظیم عذاب دی لوی ومن الناس زنی د خلقنا من خاصوک دی یقولو چې وای په خوله باندې آمنا مونږ ایمان راوړې بالله فالله تبارک وتعالی باندې وبالیوم الاخر فورز د آخرت باندې وما هم او حال دا دی چې نه دي دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي په زړه سره صرف په خوله وایي مونږ ایمان راوړې یخادعون الله چلول کوي دوی د الله تبارک وتعالی سره والذین او دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړی دی په خپل ګمان باندې دوی چې موږ دوکه ورکو وما یخدعون او دوی چلول نه کوي الا انفسهم مگر د ځانونو خپلو سره وما یشعرون او دوی نه پوهیږي فی قلوبهم فزړونو د دوی کې مرض د منافقت ته فزادهم الله پزیات کې دوی لره الله تبارک وتعالی مرضن دا مرض خیره د ورته ولهم دوی د پاره عذاب علیم عذاب دې درناک بما کانوا پسب داغي چې ودوی یکذبون چې دروغ وایي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ هر کله چې وویلې شي دوی ته لا تفسدوا رانې مکوئ فی الارض فزمکه کې قالو نوای دوی انما نحنو یقینا مونږ چې یو مصلحون اصلاح کوونکي یو الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون هم دوی دی ورانی کوونکي ولکن لا یشعرون لیکن دوی نه پوهیږي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او هر کله چې وویلې شي دوی ته آمینو ایمان راوړئ کما آمن الناس سرنګ چې ایمان راوړی دی کامل خلکو الناس نه مراد صحابه کرام دي ځکه دا کامل خلک دي قالو نوای دوی انؤمنو آیا ایمان راوړو مونږه کما آمن السفهاء سرنګ چې ایمان راوړی دی بې وقوفو صحابه کرامو ته نعوذ بالله بې وقوفه وي الا خبردار انهم یقینا دوی چې دي هم السفهاء هم دوی دی بې وقوفه ولکن لا يعلمون لیکن دوی نه پوهیږي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ او هغه وخت چې دوی مخامخ شي دای کسانو سره آمنو چې ایمان راوړي قالو نوای دوی آمنا مون ایمان راوړی دی وَإِذَا خَلَوْا او هر کله چې ځان لشي الی شیاطینهم د خپلو شیطانانو سره شیطانانو نه مراد د دوی مشران دي
قالو نو وای دوی انا معکم یقینا مونږ تاسو سره یو انما نحنو یقینا مونږ چې یو مستهزئون ټوکې کوونکي په مسلمانانو پورې الله تبارک وتعالی یستهزئ سزا به ورکړي د ټوکو بهم دوی ته ویمدهم او پریدي دوی لرا فی طغیانهم فسرکشی د دوی کې یعمهون حیران او پریشان